د انعکاس میډیا ګرانو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه. هیله درک روغ او د ژوند پر ټولو چارو به برلاس یاست. یو ځل بیا هم ستاسې په درانه حضور کې د مورې تمې زړه کې د ناول له 14مې برخې سره حاضر شوم. تمه ده چې دا برخه به هم راسره تر پایه واورئ. یو پټی مې اوبه کړ، څنګ ته ورغلم او ومې ویل: پلار جانه، ناوخته شوی، مور او ورېندار مې یوازې دي، کیدای شي څه ته اړتیا ولري. هغه وویل: راشه چې سګرټ درکړم، دوده ووهه، بیا دې زړه نه تنګېږي. بیرې واخیستم او ومې ویل: دا څه وایې پلاره؟ هغه په غوسه و، نو ځکه یې په بدو ردو شروع وکړه: چرسي باچا وي، چرسي دا وي، چرسي هغه وي. له ویرې مې هوډ کړل چې هغوی ښه خلک دي، خو اوس 12 بجې شوي دي. خیر دی، کور ته ځو، مور به مې خفه وي. ډب شو چې په مخ یې سوک راکړ، بیا یې بیلچه راپسې پورته کړه. زه په تېښته بریالی شوم. کور ته چې ورسېدم، له ویرې مې ژر ژر د وره ځنځیر وکړنګاوه. مور مې ور خلاص کړ او ویې ویل: زویه چیرې وې؟ مورې، پلار مې ایسار کړی وم، هغه د پردو پټي راباندې اوبه کوي. مورې، هغه بیا په خپل حال نه دی، بیداره اوسه چې تا ونه وهي. همدا شېبه هغه په ګړب دروازه را خلاصه کړه او حویلۍ ته راننوت. موږ له ویرې ټول غونډ شو. هغه په ځیر ځیر وکتل، بیا یې په خپله خوله لاس کېښود او ویې ویل: چوپ شئ، زه ویده کېږم. خپل کټ کې پرېوت او ویده شو. ناوخته و، موږ هم ویده شو. شپه تېره شوه، سهار 10 بجې وې چې حمید او عاقب له کابله راغلل. په خپلو کې سره ناست و. د لمر تف کوټې ته ننوت. سخته ګرمي وه. له یو بل سره وغږېدو چې د سیوري غم به وکړو. پلار مې ترېو راوکتل او ویې ویل: تاسې ټول په شریکه د څه پلان جوړوئ؟ ما خو به نه وهئ. حمید وویل: نه پلار جانه، دا ته څه وایې؟ موږ به ولې تا وهو؟ موږ خو د سیوري په غم کې یو، مور مو ناروغه ده ځکه. ځان سره وبږنېد. دوی ته وګوره او د سیوري جوړول. سادهګانو خورئ څښئ، په سیوري څه کوئ؟ واوره حمیده، دا دې خپله مزدوري څه کړه، زما خرڅ راکوي او که نه؟ حمید ویل: د وړو پیسې پاتې وې، څه مې دوکاندار ته ورکړي او څه یې راسره دي. پلار مو په قهر شو، پړک یې ترې پورته کړ او ویې ویل: قرض ولې کوئ؟ حمید ویل: ما خو پور نه دی کړی. دوکاندار وویل: تاسې وړه اخیستي. پلار مې غلی شو. حمید په وخلنو سترګو مور ته وویل: زه به له ځنګله لوښي راوړم. پلار مو رغه کړل: صبر شه، تلاشي درنه اخلم. پلټنه یې شروع کړه. څه چې ورسره وه ټول یې ترې واخیستې. حمید لاړ. عاقب ته یې هم غږ کړل: ته هم راشه، خپله مزدوري دې څه کړه؟ عاقب وویل: ما خو ټولې حمید ته ورکړې وې، نورې ما سره له کومه شي. غوسه شو: دروغ دې له کومه یاد کړل؟ عاقب له ویرې په تښتېدی شو. پلار مې ورپسې لور واخیست. عاقب مخکې او دی ورپسې د کوڅې په سر کې ګیرې کړ. مور مو ورپسې ځان ورساوه او ویې ویل: پام چې څه ورته ونه وایې، ستړی دی. پلار مې په مور وار وکړ او ویې ویل: ښځې منځ ته مه راځه. هغه یې له لاسه ونیوه او په ژړغوني غږ یې وویل: خیر دی، د خدای خاطر وکړه. هغه پرېږده چې دمه وکړي. بیا یې په مخ څپېړه ورکړه. مور مې ولوېده. ورپسې په عاقب لور پورته کړ. چیغه مې کړه: نه پلاره نه، خیر دی، مه یې وهه. ټېل یې وهلم، زه یې بیا هم په لاسونو پورې ونه ختم. هغه عاقب خوشي کړ او زه یې را ایسار کړم. عاقب په تېښته شو او په ما یې د څپېړو باران شروع کړ. عاقب ونه شو زغملی. بېرته راستون شو چې ما ترې خلاص کړي. زه یې پرېښودم. هغه یې کلک ونیوه او په اوږه یې
پر لور وواهه. عاقب چیغه کړه اخ مورې مړ یې کړم. سر پرې وګرځېد او پرېوت. د کوڅې له هغه سره نه دوه تنو چیغه کړه ودرېږه ظالمه. پلار مې په چټکۍ سره حویلۍ ته ننوت، ور یې ځان پسې بند کړ. موږ د باندې پاتې شو، ګاونډیان راټول شول او عاقب یې روغتون ته یوړ. حمید له ځنګله لوښې راوړلې. دروازې ته چې نږدې شو پوګه یې ټېل واهه، خو له هغه لورې بند و. ویې ویل څه خبره ده سیره؟ ومې ویل دا دننه دی. هغه بیا په عاقب څه شوي؟ هغه یې په لور ټپي کړی، اوس یې روغتون ته وړی. حمید پنډ خطا کړ او ویې ویل زه یې څنګ ته ورځم. کلیوالو غږ کړ حمیده ودرېږه، ستاسو والد صاحب هم له ځانه سره وړو. سمه ده راځئ چې ورشو. هغه یې په چل ونیوه او صحت عامې کې یې د رواني ناروغانو په واټ کې بستر کړ. عاجزه مور مې ناسته وه او ژړل یې. څنګ ته یې ور نږدې شوم ومې ویل مه ژاړه مورې، الله تعالی به خیر کړي. څو ساعته وروسته حمید د عاقب سره یو ځای راغی. مور مې د هغه په حال ډېره وژړېده او په ژړغوني غږ یې وویل زویه ډېر مې د ژغورلو هڅه وکړه، خو زما یې کله منله. لوګی دې شم، ډېر درد خو به نه کوي. نه مور جانې اوس ښه یم. حمید وویل په روغتون کې له ګاونډي څخه 2000 روپۍ مصرف شوي. څه وکړو مورې؟ زویه د پیسو درک خو نشته، هغه خوسکۍ خرڅ کړه. حمید درې ته لاړ. هلته مو د پولې شریک ناستو. هغه ویل که په 3000 تاوان یې خرڅوي زه به یې درنه واخلم. حمید مجبوراً خرڅ کړه او پیسو سره ښار ته لاړ. مور مو خفه ومې ویل ته اوس عاقب سره سم خوسکۍ پسې هم خفه یې؟ هغه خو هسې هم ډنګر شوی و. خندون شو. ویې ویل هو زویه ستا خو هسې هم نه خوښېده. هو نو مورې دا دهقاني په درد نه خوري. مال وساته، واښه ورته راوړه او فصل وکړه. نو تعلیم به کله کوو؟ زویه فاني دنیا د لومړی د قرآن کریم ختم وکوه، چې کله مړه شوم تلاوت خو به راپسې کوې که نه؟ اوف مورې لومړی خو د مړینې خبرې مه کوه، ستا د هیلو لپاره به زه شپه ورځې وکړم. عاقب وویل هو وروره زه خو د تعلیم نه محروم پاتې شوم، ته خو خپله هڅه وکړه، انشاءالله کامیابي به ستا وي. مورې تاسې خپلو کې خبرې وکړئ، زما د سبق وخت دی، ځم جومات ته. ورځه زویه. بیرته چې راغلم حمید هم راغی. ویې ویل د پلار لپاره مو د 1 میاشت دوا اخیستې ده، کله کله به یې پوښتنې ته هم ورځو. اونۍ تېره شوه. عاقب هم ښه شوی و. 2.5 کوره کابل ته لاړل او ماته یې په لږو پیسو خوراکه فروشي جوړه کړه. له ښوونځي چې به راتلم کورنۍ دنده به مې دوکان کې لیکله، سهار وختي او ماښام به مې په جومات کې سبق وایه. د هرې میاشتې په اخري کې به یې د پلار پوښتنې ته ورتلم. که په کور کې به لوږه او تنده راتله نو دواړه به سره زغمله. کله مې چې د قرآن کریم ختم وکړ لومړی زیری مې پر مور جانې وکړ. هغې له خوښۍ وژړل. ومې ویل څه وشو مورې ته ولې ژاړې؟ هغه ویل ارمان هر سهار په کور کې تلاوت کوه، په زړه مې راوورېده، ځکه خو مې دا بې ارزښته اوښکې له سترګو پرېوتې. نه ارمان راځي او نه مې هم د هغه یادونه پرېږدي. د هغه اوښکې مې پاکې کړې، لاس مې ترې چاپېر کړ، په خپل ټټر مې لاس کېښود او مې ویل زه به تلاوت کوم څومره چې ته غواړې، خو خوابدی کېږمه. زه به غم ته اجازه ورنه کړم چې تا لمس کړي. اوس خو وخوانده چې ښوونځي ته ځم. که څه هم هغې له غمه ونه خندل، خو ما لپاره یې په مخ یوه شیبه مسکا راوستله. زه ترې لاړم، خو د زړه نه مې یو الله تعالی خبر و، غوښتل مې د هغې خدمت وکړم. که ډاکټر شم
د زړه د ټپونو علاج به یې وکړم، ځکه چې په ژمي کې ترې ډېره په تکلیف کېده. که ژوند راسره ملتیا وکړه نو د هغې لپاره به نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړم. که ښوونکی شوم نو هېڅوک به هم ناهیلی پرې نږدم چې د پیسو له امله تعلیم خوشي کړي. زه پوهېږم زما په څېر ډېرې بېوزله دي چې تعلیم سره د زړه له مینه لري، خو زمینه ورته مساعده نه وي. د خپل وس مطابق به د هغوی لاسنیوی هم کوه. کتابونه مې تخر کې نیولي وه، ځکه چې همدا مې د کامیابۍ سبب کېږي. له دوی سره مې داسې مینه وه لکه څنګه مې چې له خپلې مور سره وه. ازموینې پیل شوې او تر پایه ښه تېرې شوې چې له امله یې اووم صنف ته بریالی شوم. د پلار احوال لپاره روغتون ته لاړم. په څنګ کې ناست وم. هغه په ژړغوني غږ وویل ما له ځان سره بوځه. ومې ویل صبر چې ډاکټر سره مشوره وکړم. ډاکټر وویل که تکلیف یې زیات و نو بیا یې راوړه. اوس کولی شئ چې له ځان سره یې بوځئ. حرکت مو وکړ. کور ته چې ورسېدم حمید هم له کابله راغلی و. هغه ویل عاقب هلته له ماشومانو سره پاتې شو. زه راغلم چې تاسې له ځان سره کابل ته بوځم. مور مو ویل سمه ده لاړ به شو. د خوراکه فروشۍ مزه هم نشته او د عصیر ښوونځی هم رخصت شوی. لاړو کابل ته. 3 میاشتې مو هلته د خښتو کار وکړ. بیرته چې خپل کلي ته راغلو نو عاقب ته مو واده وکړ. کور ته مو د خوښۍ راغله. مور مو خوشحاله وه. له خوښۍ د خلکو خدمت ته ژر ورتلله. په حویلۍ کې خټې جوړې شوې وې. په خټو کې پښې وښویېدې او ولوېده. زه او عاقب یو ځای شو. مور مو ډاکټر ته یوړه. چپ لاس یې بې ځایه شوی و. هغې ورته پانسمان کړ. په دې دوران اونۍ تېره شوه. پانسمان مو ترې خلاص کړ. تقریبا لاس یې لږ څه ښه شوی و. عاقب خپلې ناوې ته غږ کړل. هغه راغله. ویل څه دي؟ ده ورته ویل زما د مور مخ، لاسونه او سر پاک ومینځه. هغه ویل ما په ټول ژوند کې د خپلې مور سر نه دی مینځلی، نو د دې به څنګه ومینځم؟ زما له لاسه نه کېږي. عاقب پرې د څپېړې وار وکړ خو هغې نه منله. مور مې ورغله. هغه یې ترې خلاصه کړه او ورته یې وویل خیر دی زویه، زه یې په خپله مینځم، تاسو جنګ مه کوئ، بیا خفه کېږم. مور لوټه پورته کړه چې په سر اوبه واچوي. ژر مې ترې لوټه واخیسته او د هغې مکمل وجود مې پاک کړ. تر ډېرې مودې عاقب او حمید همدلته و. بیا له خپلو ماشومانو سره کابل ته لاړل. زما هم ښوونځی شروع شو. سهار تلم او ماسپښین به مې مکتب مخې ته قلمونه خرڅول. په ځینو همصنفیانو مې شوختیا ختمه وه. غضبول به یې کول، قلمونه به یې رانه پټول، خو اراده به یې نه کوه ځکه چې په پټه یې راته خرڅول. تقریبا میاشت تېره شوه. دوی راته 1200 کلدارې راکړې. ومې ویل دا د څه لپاره؟ هغوی ویل ستا خپلې دي، قلمونه مو درته په پټه خرڅ کړي وو. له خندا شین شوم. خوله مې نه غوړېده. یو ته مې غږ کړل نظیفه دوی رښتیا وایي؟ هغه ویل هو وروره. ښوونکی ناست و. هغه هم وخندل. ومې ویل استاده ته هم شریک وې؟ ټولو هو وکړل. له مینې یې متاثره شوم ځکه چې د ښوونکو سره هم ځانګړې مینه وه. په رښتیا هم مینه زیږوي او کرکه. زموږ ټولنه ښکلې وه چې مینه یې زیږوله. د تفریح په وخت کې به ښوونکو د یوې ونې لاندې ناسته کوله. هلته به ورتلم. کوم ښوونکي چې خوش طبعه و د هغوی سره به کېناستم او له هغو څخه مې د درسي میتودونو په اړه معلومات راجمع کول. بله ورځ یو ښوونکي ته ځیر شوم. د هغه قلم خط بند کاوه. غوسه ښکارېده. څنګ ته یې ورغلم او خپل قلم مې ورته ونیوه. خوښ ښکاره شو ځکه خو یې نه ونه کړل. قلم یې رانه واخیست. نتایج یې مخې ته پرته وه. لږ خواشینی شوم. پوښتنه مې ترې وکړه استاده که بده یې نه ګڼې زه در سره مرسته کولی شم؟ هغه ویل هو راځه. دغه وخت 10م ټولګي ته په لیاقتي امتحان بریالی شوی وم. د زده کوونکو نمرې مې ورسره ورسولې. استاد ویل ته به ضرور یو ښه ښوونکی جوړېږي. ومې ویل څنګه استاده؟ ځکه ستا
په څېر زه هم وم چې نن یې ثمره ګورم بریالی اوسې بچیه. د هغه په خبرو خوشحاله شوم. کور ته چې لاړم له مور سره مې خبرې شریکې کړې. ویې ویل انشاءالله ته خپل کوښښ کوه، هغه ورځې نږدې دي. هو مورې انشاءالله مورې ډوډۍ راوړه چې ویې خورم، د امتحانونو ورځې دي، قلمونه هم ډېرې خرڅېږي. هغې هم تلوار ونه کړ، ژر یې تیاره کړه او ما ته یې راوړه. ډوډۍ مې وخوړه. وروسته له هغې په خپل زوړ سایکل چې یوازې یو څو ورځې مخکې مې اخیستی و بهر ووتم. په لاره کې د اسلامیاتو استاد مخې ته راغی. هغه هم د ښوونځي په لور روان و چې د یوې پښې نامعیوبه وه. څنګ ته یې ودرېدم. ومې ویل استاد محترم ما سره په سایکل ځي؟ هغه هم ټینګار ونه کړ او راپورته شو. کله چې د ښوونځي مخې ته ورسېدم سایکل ګړز وهل، ټایر یې پنچر شو. ژر یې ښکته شوم. سایکل مې قابو کړ. فکر مې وکړ هسې نه چې هغه رانه ولوېږي، بیا په ځان هېڅکله ونه بخښم. هغه هم ډېر خواشینی شو. ویې ویل زویه دا زما له وجې وشو. ومې ویل هیله کوم استاد، خوابدی کېږم، دا زما په نصیب کې وه. هغه ادارې ته لاړ. تر مازدیګره مې مزدوري وکړه. له هغه وروسته بیا کور ته لاړم. مور مې د سایکل په لیدو ډېره خفه شوه. ویل یې زویه اوس به مکتب ته پیاده ځې؟ ومې ویل جار دې شم مورې، مه خفه کېږه، جوړوم یې. د سایکل و مستري زموږ له کور 3 کیلومتره لرې وه. 2 ورځې وروسته مې وروړ او جوړ یې کړ. له کابله مې ورونه هم راغلل. دا ځل حمید ویل مورجانې کابل ته ټول یو ځای ځو. د میاشت په ختمېدو سره مې قلمونه هم ټوله خرڅ کړل او لږ چې را سره پاتې وه هغه رانه یو دوکاندار واخیستل او کابل ته لاړو. 2 میاشتې مو لا نه وې تېرې کړې چې پلار مې ویل زما زړه دلته نه لګېږي، بېرته ځو جلال آباد ته. مور مې ویل وسړی یو څو ورځې نور هم صبر وکړه، اوس خو ایله راغلو. بله ورځ یې له ګاونډیانو سره شخړه وکړه. یوه بوډۍ ښځه په شکایت راغله. مور ته یې وویل خورې خاوند دې پوه کړه زما زوی سره څه دښمني لري؟ دې ورته وویل خیر دی خورې، زما خاوند عصبي تکلیف لري، د هغه پر ځای زه له تاسو بښنه غواړم. بوډۍ ښځه غلې شوه او خپل کور ته لاړه. مور مو د خپلو ټپونو له وجې په عذابه وه او پلار مو وویل نور یوه شېبه هم نه ایسارېږم. په خبرو کې شریک شوم. ما پلار جانه جلال آباد کې څه کوي؟ هغه ویل هلته څه کوم، خو زړه مې تنګ شوی که نه. کاش چې نه مې ویل. مورې یو څه پیسې به درکړم، پلار سره مې لاړه شه، هلته به مې خاله هم وګورې. مور مې د هغه په لیدو لپاره راضي شوه. وویل لاړه به شم. زه هم بدبخته وم. ولې مې وویل چې لاړه شه؟ که زه پوهېدی چې مور مې موږ ته د تل لپاره یوازې پرېږدي نو هېڅکله به مې نه وه پرېښي. پلار مې وویل دا سیر مورې ځو له خیره. هغه حیران ما ته کتل. ومې ویل څه خبره ده مورې، ولې داسې ګورې؟ هېڅ زویه بس همداسې. مور جانې ته پوهېږې ما ته له ځانه هم ډېره ګرانه یې، که ما نه څه خفه شوې نو ما وبښه. نه زویه هېڅ خبره نه ده، بس له تاسو ما وبښئ. وجود مې ورېږدېده. مور مې په دې خبره زه په اندېښنه کې کړم. په کال 1484 کې ډېرو کمو خلکو سره موبایلونه و. اشرف چې زموږ ګاونډي و د خښتې په څېر موبایل یې درلودی. له هغه مې تلیفون شمېره وغوښته خو بده مرغه قلم او کاغذ را سره نه و. کور ته ورپسې لاړم. عاقب غږ کړل وروره زه به له ښاره سودا راوړم. ومې ویل ښه بیا ژر راځه چې کار مو زیات دی. هغه لاړ او زه هم قلم پسې کور ته لاړم. قلم مې د جامو نه وویست. اوس کاغذ ته حیران وم چې له کومه یې کړم. د باندې ووتم چې پام مې شو په خاورو کې د سګرټو قطۍ پرته وه. هغه مې له خاورو پورته کړه او څنډ مې وهله. بېرته د اشرف څنګ ته ورغلم. هغه شمېره وویل او ما پکې لیکله. وروسته له هغې مې دا نمبر پلار ته ونیوه. هغه ویل څه پرې وکړم؟ ومې ویل پلار جانه خدای مه کړه که په لاره کې له کومې ستونزې سره مخ شوې نو په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسه. هغه ویل ایسته واچوه، نه مې دا پکار. مور ته مې وکتل او کاغذ مې په پټه د پلار په واسکټ کې کېښود. مور مې پوه شوه. په الوتې رنګ یې ما ته وکتل. ومې ویل څه شوي مورې، کومه خبره ده چې له ما یې پټوې؟ ویې ویل نه زویه، خو په ځان پام کوئ. اندېښنه مې زیاته شوه. مورې داسې خو ارمان لالا هم راکتل.
هغه خو زه یوازې پرېښودم، هیله کوم ته کوم څه مه کوه. سینې پورې یې ونیولم او ښکل یې کړم. سر یې مې د هغه په زنګون کېښود. د خفګان اوښکې مې زړه ته تېرې کړې. ګوګل مې په زګیرویو شو. ژر یې له غېږې پاڅېدم. ومې ویل مورې ستا په تګ وېرېږم، ته مه ځه. پلار ته به هم ووایم چې نه دې ځي. په خندا شوه. دا په تا څه وشول زویه؟ حیران مې ځکه وکتل چې ما ته یو ښکلی نجلۍ خوښه کړې. خندونې مې ویل څه زما د خوشحالولو لپاره اوس ښه تمثیل کوې؟ ښه سمه ده زویه، تمثیل به وکړو. فکر وکړه چې خسرګنۍ لري. ښه نو بیا نو ووایه زویه ته ورته څه پیغام لرې چې زه یې ورته ورسوم. ما وخندل. نه زویه ووایه څه غواړې چې یې ویلېږم. ما هم تمثیل ته دوام ورکړ. ښه نو مورجانې زه هم خسرګنۍ کره ځم. ویې خندل. نه زویه ته خو به کار کوې، تر څو پیسې پیدا کړې او له نجلۍ سره واده وکړې. هی مورې ته جدي یې که اوس هم تمثیل کوې؟ نه زویه زه تمثیل نه کوم، جدي یمه. ښه نو په سر سترګو مورجانې، اوس خو به مې له ځان سره وړې ځکه چې ستا خبره مې منله. 4 کلنه خورکۍ مې نه وي په خبرو راغلې وه. وړې ښکلې خبرې یې کولې. دا د وړو خبرو نانځکه زهرا نومېده. هغې ویل لالا ته څه کوې چې زه ورسره ځم؟ ومې ویل نه خورکۍ ته نه ځه، زه به ځم. بل دا چې مور ته مې دوا اخلم او ته به څه واخلې؟ صرف خوراکي شیان. مور مې وخندل او غبرګ لاسونه یې په زهرا واچول. جنګ به نه کوئ، یو هم نه وړم، تاسې ماتل شئ، زه بیرته راځم. مور مې دننه کوټې ته لاړه. لږ سوغاتونه یې له ځان سره چمتو کړل. ځینې شیان لکه نیم من ممیز، 6 چکې د جامو مینځلو صابون او لږې مچۍ هم واخیستلې چې نیم یې خپلې خور ته او نیم یې هغې نجلۍ ته ورکولې کومه چې د دې خوښه وه. هغه راغله، غږ مې پرې وکړ. وا مورې اوس سوغات هم وړې؟ هو زویه که هغه نجلۍ ستا نه خوښېږي نو ماته یې ووایه. ما نو چېرته لیدلې وه خو ژر مې وویل نه مورې داسې نه ده، زه خو په هوش نصیبه یم چې ستا په خوښه واده کوم. ښه نو بیا راشه زویه. چې ښکل دې کړم. ور نږدې شوم. بیا مې تنه په رېږدېدو شول. سترګو مې لپه اوښکې لاړې. ومې ویل مه ځه مورې. هغه بیا وخندل. نه زویه اوس خو خامخا ورځم او د نوې ښې ښکاره څوک تش لاسونه نه ورځي. هغه د وروستي ځل لپاره وخندل، خو دا خندا یې په ژړغوني غږ وه. خلق مې ډک شو. ژر ورغاړې وتم. د بېلتون ویره مې زړه ته ښکته شوې وه. خورکۍ مې ویل زه مور سره ځم. ومې ویل نه خورې ته به نه ځې مورجانه، خو د ځان لپاره دوا اخلې، ته به چېرته ګرځوي؟ مور او پلار مو د تلو په حال کې شو چې وروسته یې وکتل. له غبرګه لاسونه یې خلاص کړل. دواړه په منډه ورغاړې وتو. ښه شېبه یې په سینې پورې ونیولو. نه مو غوښتل چې وژاړو، خو اوښکو زموږ کله منله. مور مو زموږ په سر لاس کش کړ. که کوم کمی یا زیاتی شوی وي نو مه وبښئ اولادونو. مې ویل داسې مه وایه مورجانې، موږ خو ستا د قدم خاورې یو، ته مو وبښه. د بېلتون له ویرې مې لاس ونیوله. قربان دې شم مورې ته مه ځه. ارمان هم ویل چې د کوهي نه خوشبويي راځي، اخر به په هماغه کوهي کې ولوېد. ته هم ډېره خوږه شوې یې، مه ځه خیر دی. هغه ویل نور نو تمثیل خلاص شو زویه، په خور دې پام کوه، هله راشئ. د مور نازولو راغاړې وځي. ورغاړې وتو. بیا په سراچه موټر کې کېناستل. موټروان حرکت وکړ. په ستوني کې مې د خفګان غوټۍ راجګې شوې. لاره مې ورکه کړه چې څه وکړم. سهارا په کړکۍ شوه. ژر مې غېږ کې پورته کړه. ومې ویل بس که خورجانې مه ژاړه، هغوی درمل اخلي، بېرته راځي، داسې مو چېرته یوازې پرېږدي. اوښکې مې ورته پاکې کړې. بیا مې پر هنداره سره پرېښوده او زه ترې خپل کار ته لاړم. قرار مې نه و. خفګان مې زړه خوړلی و.
یو مرموزه غږ تر غوږ ولګېد. ومې ویل خدای خیر دا د څه شي غږ و. تقریبا 30 دقیقې وروسته اشرف ته زنګ راغی. هغه غوښتلي ښکارېده. موبایل یې ماته ونیو. واخله څېره، دې سړي سره وغږېږه. زه د هغه په خبرو پوه نه شوم. وارخطا شوم. موبایل مې غوږ ته ونیوه. هلو. مقابل لوري ځواب راکړ. ویې ویل موږ سره 2 کسان دي. ګرانو اورېدونکو، دا و د مور یتیمې زړه کې د ناول 14مه برخه. تر بیا راتلونکې برخې تاسې په پاک، مهربان او بښونکي رب سپارم.